سلامونه ستړي مشي پام وکړئ د مهال مهمو خبرونو ته. د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ویستلو دویمه لړۍ پیل شوه. د پاکستان حکومت لخوا ټاکل شوی و چې د اپریل پر 10 د افغان کډوالو د اخراج بهیر پیل شي، خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو په اساس نن دغه بهیر رسما پیل شو چې په پایله کې 50 کورنۍ تورخم ته رسیدلې دي. د معلوماتو په اساس دغه کورنۍ په لنډي کوتل کې راجستر کیږي او بیا افغانستان ته د اړولو لپاره تورخم ته استول کیږي. په لنډي کوتل کې افغان کډوالو ته موقتی پنغالی جوړ شوی دی. په اوسنی مرحله کې هغه افغان کډوال له پاکستان ویستل کیږي چې اساسي کارتونه لري، چې په لومړۍ مرحله کې شاوخوا 8000 افغان کډوال ویستل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا امریکا ته پر افغان صادراتو 10 سلنه تعارفه وضع کړه. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د معلوماتو له مخې افغانستان امریکا ته په کال کې څه کم 10 میلیونه ډالر توکي صادروي، چې مهم یې زعفران، وچه میوه، قالینې، لاسي صنایع او د قیمتي کاڼو په ګډون ځینې نور کاني توکي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د خبري غونډې پر مهال امریکا ته په واردونکو توکو تعرفه وضع کړه. همدارنګه نوموړي وویل چې په واردونکو توکو تعرفه د دې لپاره لوړوي چې د امریکا د اقتصاد د رغېدو سره مرسته وکړي.